عطا محمد نور ته د ګلبدین حکمتیار چیلنج. د افغانستان د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار، د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی. څه وخت وړاندې عطا محمد نور له آریانا نیوز سره په خبرو کې ویلي وو که چیرې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو مداخله نه وي نو دی به په 3 ورځو کې ولسمشرۍ ماڼۍ ونیسي. د عطا محمد نور د پورته څرګندونو په اړه حکمتیار له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې د ارګ پر ځای که عطا د بلخ د چمتال ولسوالۍ هم له طالبانو ونیسي نو ډیر کار به یې کړی وي. حکمتیار زیاته کړې که دوی په 3 ورځو کې کولی شي چې د مزار یا بلخ یا ولسوالۍ ونیسي نو زه فکر کوم چې لوی کار به یې کړی وي. حکمتیار په هیواد کې د بهرنیانو د شتون په اړه هم ویلي دي چې د هیواد په کچه ډېرې پرېکړې بهرنیان کوي او واک یې د دوی په لاس کې دی.